بیا به په جنګ وي خو چې پاسي لږ اړم غواړي. بیا به په جنګ وي خو چې پاسي لږ اړم غواړي. دا پښتانه دي قلم نه غواړي غنم غواړي. بورا له قصده خپله خوله بیا په ګلاب کې دوي. بورا له قصده خپله خوله بیا په ګلاب کې دوي چې بلبله کې په جړا شي او شبنم غواړي. مسکی مسکی شي که داغونه سراغان هم شي. مسکی مسکی شي که داغونه سراغان هم شي. جوړیږي هر پر هر طبیب غواړي مرهم غواړي. کلی په زور نه کیږي نمر په ګوته نه پټیږي. کلی په زور نه کیږي نمر په ګوته نه پټیږي. مینه نخرې د ښکلو پیژني او زغم غواړي. د خړ خیبر درې به ټولې ګلدرې شي ښکلا. د خړ خیبر درې به ټولې ګلدرې شي ښکلا. په موسم جړه هم ګل کیږي خو موسم غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل روح خپل کوربه حمید الرحمن همدرد لخوا په دلو دلو سلامونه نیکې پیرزمینې ومنئ. هیله ده چې په صحت به کامل یې. مینهوالو نن در سره د یو داسې میرمن کلامونه شریکول غواړم لکه څنګه چې تاسو وړاندې کلام واورېدو. هیله ده چې تاسو ته به اندازه شوې وي چې کلام کې د فني لوازماتو نه علاوه اونلي لفظونه په ښه ډول استعمال شوي دي. یقینا چې دا زما ذاتي خیال دی چې پکې هیڅ قسمه مبالغه او شخصیت پرستی نشته. د اورکزۍ د زرخیزې خاورې سیمې سره تعلق لري او نن سبا BS پښتو کې زده کړه کوي. ظاهره ده چې په خاوره اورکزي شي ولې چې ممتاز اورکزی صاحب، وهمي اورکزی صاحب او داسې ګڼ شمېر هم د دغې خاورې پیژندلې نامې دي چې ځان ته یې ځانګړی مقام پیدا کړی دی. همدغسې دا میرمن په پښتو ادب کې د ځانګړي اسلوب څښتن ده. د محترمې او قدرمنې میرمن د چا قلمي نامه چې ښکلا اورکزۍ ده. د غزل سره سره نظمونه او سندرې هم په ښه ډول لیکلی شي. غواړم چې د دې ښاغلي کلامونه در سره شریک کړم او د خوندونو سره سره ترې استفاده هم وکړو. د جنګ بلا راغلې د نن بیا سم د سهره کابل او پېښوره. یو شور دی او غوغا ده له پغمانه تر خیبره کابل او پېښوره. د هر چا ژوند عذاب دی د مرمو باران وریږي لمبه لمبه ماحول دی. د زخم خوله پرانستې په شیبو باران وریږي لمبه لمبه ماحول دی. بسرې را الوزي له احساس د غوس پر هره کابل او پېښوره. زه څوک یم او ته څوک یې ژبې ولې مو ګونګۍ دي خاموشه خاموشي ده. کوڅه په کوڅه ویر ده یاره چم په چم سلګۍ دي خاموشه خاموشي ده. غزل زخمی زخمی دی په اور سوي د سندره کابل او پېښوره. د درد سایه خوره ده د فکرونو قتل عام دی د عقل غلامی ده. منم زه غیرتي یم او په تا حسن تمام دی د عقل غلامی ده. لاس راکړه چرته ورک نشو د یو بله دلبره کابل او پېښوره. تذلیل د رویو کېږي حسرت حسرت فضا ده. ذهنونه منتشر دي ډیوې بلول غواړو خو مونږ څه وکړو هوا ده. ذهنونه منتشر دي ښکلا زه درته غوږ یم ته کوه خپله خبره کابل او پېښوره. جې مینهوالو دا د ښکلا اورکزۍ بیبي کلامونه مې در سره شریک کړو. هیله ده چې ستاسو به خوښ شوي هم وي. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمید الرحمن همدرد ته اجازه ورکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.